ما وی چې مینه اور دی خو هغه قلاره نه وه ما وی چې مینه اور دی خو هغه قلاره نه وه مړې سترګې مسکی شونډې میخوره قلاره نه وه ما وی چې مینه اور دی نیازک خان ما وی چې مینه اور دی خو هغه قلاره نه وه مړې سترګې مسکی شونډې میخوره قلاره نه وه ټول خلک تی خبرو ټولې سترګې ورپسې وې بیا هم په لاره ړنګه بنګه تله قلاره نه وه ما وی ما به مین کې ما به څه ویلو غړن کې ما وی ما به مین کې ما به څه ویلو غړن کې هغې تاسې ټوکه ښکارېده قلاره نه وه زړه کې د جرګې د فیصلې نه خبر نه وه زړه کې د جرګې د فیصلې نه خبر نه وه خندل به یې په شا به اوړېده قلاره نه وه یوسف هم یو غلامو جنکو یو بل ته ووي یوسف هم یو غلامو جنکو یو بل ته ووي څه زور او څه زر څه زلیخه قلاره نه وه مقطع ده چې ارمان چې نن کوم یو دیدن یاد کمه طاهره ارمان چې نن کوم یو دیدن یاد کمه طاهره بیخي رانه ولاړه زارېده قلاره نه وه ډېره مننه زړګی څه دی خو سپرلي پکې اوسېږي ستا یادونه ځي راځي پکې اوسېږي زړګی څه دی خو سپرلي پکې اوسېږي ستا یادونه ځي راځي پکې اوسېږي یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی څوک نه څوک افسرشاهي پکې اوسېږي خدایا دا وطن له جنګ نه په امان کې خدایا دا وطن له جنګ نه په امان کې ښکلې ښکلې ګلالي پکې اوسېږي او بل شعر دی چې په دې پورې غر کې هغه کور د چا دی په دې پورې غر کې هغه کور د چا دی خلک وایي خاپیري پکې اوسېږي په دې پورې غر کې هغه کور د چا دی خلک وایي خاپیري پکې اوسېږي د علم د بڼ نخترې ریز مریز کړو څه کم عقل بنیري پکې اوسېږي او سپیلنی د شم لمړاو مړاو سترګو سپیلنی د شم لمړاو مړاو سترګو د باګرام مازیګري پکې اوسېږي او ستا د زلفو د ګور سوري بلا واخلم ستا د زلفو د ګور سوري بلا واخلم د طاهر د زړه توتي پکې اوسېږي ډېره مننه زړه مې ډوبېږي خو د زړه د راسپړدلو څوک دي ته رانه لرې او نور د حال ویلو څوک دي او خلک د خوند دپاره اوري د دردونو قصې خلک د خوند دپاره اوري د دردونو قصې ساده اشنا په ما او تا د دردېدلو څوک دی لیونی خور وربل راټول که په بلۍ کوزه شوه ویلې دلته چاته پورته د کتلو څوک دی بیا د اختر مبارکي ځان ته پخپله لیکم بیا مې رایاد شو چې زما د یادولو څوک دی او تاسو ماضي او درباري تاریخ نور هم بربنډ کړئ تاسو ماضي او درباري تاریخ نور هم بربنډ کړئ خو زه یو سوچ کوم چې نن د حق لیکلو څوک دی طاهره موږ هم لیونیو چې شعرونه وایو خلک په ځان دي د شعرونو اورېدلو څوک دی ستا باباجي هم عجیبه سړی دی د هر چا غم ښادۍ ته ځان رسوي زه په دې وجه هم قدر کوم چې د هر چا نه زیات په تا مین دی ستا باباجي هم عجیبه سړی دی د هر چا غم ښادۍ ته ځان رسوي زه په دې وجه هم قدر کوم چې د هر چا نه زیات په تا مین دی خو دغه یو عادت یې ډېر خراب دی چې د خپلوانو کره ښه بده شي دی چې ورځي ځان سره تا هم بوځي خو دغه یو عادت یې ډېر خراب دی چې د خپلوانو کره ښه بده شي دی چې ورځي ځان سره تا هم بوځي زه پسې ډېر ځله جومات ته لاړم د ده په مخ کې مې هر چا ته ووې چې دغه رسم په اسلام کې نشته د داسې کس نه پیغمبر خفه وي چې نامحرم نه پرده نه کوي څوک دی هم قرآن ټپ کی او ما ته وایي بچوړیا ډېر ښکلی مایلستې وکړو خلکو ته وایي چې عمل پې وکئ زه ډېر په فخر ځان ته وګورم خو بل سحر د کلي هغه سر کې خو بل سحر د کلي هغه سر کې ته د ترور د زوی واده کې
سندرې وایي او تملونه وهې زه یو ځل بیا خاورې په سر بادوم زه یو ځل بیا د جومات مخه وکم ډېره مننه